سلامونه ګران دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې، واتساپ کې، مسنجر کې ملګرو ته ځان اپلاین وښایو، یعنې خلکو ته ځان اپلاین وښایو. یعنې تاسو به په نیټ کې لګیا یي، هغو ته به نه ښکاري چې دغه په نیټ کې انلاین ده، یعنې په نیټ کې لګیا ده، فیسبوک کې خلاص ده، یا مسنجر خلاص ده، یا واتساپ خلاص ده. نو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته زه دغه طریقه درښیم چې څنګه له خلکو څخه ځان په نیټ کې، واتساپ کې، مسنجر کې او فیسبوک کې ځان پټ کړو، یعنې هغو ته ښکاره نه شي چې موږ په نیټ کې لګیا یو. نو تاسو به فیسبوک خلاص وي، هغو ته به نه ښکارېږي چې تاسو په نیټ کې لګیا یاست. نو دوستانو، راځو ویډیو شروع کوو. تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، کوم ملګري چې زموږ فیسبوک ته په ګرانۍ سره زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو ته تاسو پورې ژر ورسېږي. او کوم ملګري چې په فیسبوک کې دغه ویډیو ګوري، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره لایک کړئ او فالو هم کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کوو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. لومړی تاسو ته زه واتساپ درښیم دوستانو. واتساپ چې کله تاسو راغلی، واتساپ کې څنګه که تاسو ملګرو ته ښودلی شئ چې موږ اپلاین یو، هغه تاسو میسج وکوت، بیا هم تاسو هغه ته نه ښکارېږي چې د زما میسج وکوت، یعنې د انلاین ده او ما میسج یې کتلی ده. دوستانو، هغه نه پوهېږي چې ستاسو میسج کتل شوی دی او که نه، او که ستاسو هغه سره چټ کوئ دوستانو، بیا هم هغه ته نه ښکاري چې دغه نفر انلاین ده. یعنې د سرچ کې دوستانو دلته پاس ښکاري، دې ځای کې دوستانو د نمبر لاندې دلته انلاین لیکي، انلاین به هم نه لیکي دوستانو چې کله تاسو په خپل مسنجر کې، واتساپ کې دغه طریقه وکاروئ. دوستانو، تاسو به راسئ، خپل واتساپ اوپن کړئ، دلته تاسو په 3 نقطو باندې به کلیک وکړئ، سیټینګز ته راسئ، او سیټینګز کې اکاونټ ته راسئ. اکاونټ چې کله راغلی، پرایویسي په لومړی اپشن دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو لومړی اپشن تاسو ته راځي، لیسټ ساین باندې به کلیک وکړئ. دغه به دوستانو ایوری ون به وي، دغه ایوری ون به وي دوستانو. دا به تاسو اخري اپشن ته به یې واړوئ، او بل یو اپشن چې دی که نه، د سټاټس باندې دغه دې به کلیک وکړئ. دا به هم تاسو اونلی شیر باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو د دې باندې چې کله کلیک وکړ دوستانو، ستاسو نمبر راوړئ، ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو بیا به ډن باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو ریډ ریکیپټس ده، دې باندې دا به تاسو آف کړئ، دا به ان وي، دا به تاسو آف کړئ. دا چې کله آف کړ دوستانو، اوس هر څوک تاسو ته میسج کوي، تاسو سره چټ کوي، نو هغه ته نه ښکارېږي چې تاسو انلاین یاست. نو دوستانو، دوهمه طریقه چې ده که نه، فیسبوک ته دوستانو، فیسبوک ته چې کله تاسو راغلی، کله چې فیسبوک اوپن کړئ، دلته په 3 نقطو باندې به کلیک وکړئ، لاندې به راشئ، سیټینګ اینډ پرایویسي ده، دې باندې به کلیک وکړئ، بیا تاسو سیټینګز ته راسئ. ډېر اسانه طریقه ده دوستانو، او د مسنجر هم اسانه طریقه ده. مسنجر تاسو په فیسبوک لایټ مسنجر کې هم تاسو دغه بندولی شئ، او په دې مسنجر کې هم تاسو دغه طریقه کارولی شئ. دوستان، دلته چې کله تاسو سیټینګز ته راغلی، لاندې به تاسو لاړ شئ، یو اپشن ده چې د اکټیو سټاټس باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ دوستان، تاسو ته لومړی اپشن راځي، دغه به تاسو آف کړئ. دا چې کله آف کړ، نو ستاسو په پروفایل باندې هغه د شنه د انلاین نشان ورکېږي دوستانو. کله چې تاسو په فیسبوک کې انلاین یاست، بل ملګري ته ښکارېږي چې دغه انلاین ده، په پروفایل باندې شنه انلاین نشان ښکاري. نو دوستانو، دا کار هم چې کله خلاص کړو، دا هم د فیسبوک طریقه وه. اوس بل تاسو ته ښیم مسنجر ته راځم. مسنجر ته کله چې راغلی تاسو دوستانو، دلته تاسو چټس باندې به کلیک وکړئ. چټس باندې کله چې کلیک وکړ، دلته دوستانو تاسو ته ښکاري اکټیو سټاټس باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو آف کړئ، دا به هم تاسو آف کړئ. دا چې کله آف کړ دوستانو، نو مسنجر کې چې تاسو کله مسنجر کې لګیا یاست، نو ته هغه نفر ته ښکاري د شنه د انلاین نشان ښکاري، شنه ټاپه ده دوستانو، هغه ورته ښکاري چې دغه نفر په مسنجر کې انلاین ده، یعنې نیټ یې خلاص کړی ده.
نو بیرته به دغه اپشن چې کله اف کړ د بل اپشن دی چې دا چټ هیډز دا به هم تاسو اف کړئ. کله چې اف کړ دوستانو دغه ځای کې چې تاسو ته ښکاري هغه شنه ټیکمار نشان چې ده که نه نو هغه هم ورک شو، تاسو ته هم ورکېږي او تاسو چې کله نیټ کې لګیا یي هغه نفر ته هم نه ښکاري چې دغه په نیټ کې یعنې مسنجر کې لګیا ده یعنې وټساپ کې انلاین ده یعنې مسنجر کې او فیسبوک کې انلاین ده. کله چې تاسو ته مسیج وکړي بیا هغه ته ښکارېږي چې دغه انلاین ده. نو دوستانو تاسو که غواړئ چې په لایټ فیسبوک یا لایټ مسنجر کې هم دغه شانتې هغه وکاروئ که نه هم لایټ مسنجر کې هم دغه شی کېږي. هغه چې کله تاسو لایټ مسنجر اوپن کړئ دلته په درې نقطو باندې به کلیک وکړئ، دلته لومړی اپشن تاسو ته راځي هغه تاسو اف کړئ، بیا هېڅ هم تاسو انلاین نه ښکارېږي. دوستانو دغه طریقه وه، هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، کوم پوښتنه لري کمنټ ضرور وکړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان ښې چارې ښه وختونه الله مو مل شه.